او دی آیات کې عجیبه ترتیب الله روان کړی دی. الله تعالی ورته واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د ټولو سم مخکینی ذمہواری د انسان دا ده چې د الله تعالی عبادت وکړي. ځکه د انسان پیدایش دی دنیا کې الله تعالی د دې عبادت په نیت باندې په اراده باندې کړی دی. او دویمه ذمہواری د انسان دا ده ولا تشركوا به شيئا، د الله تعالی سره به شرک نه کوي. عبادت کول او د الله تعالی سره شرک نه کول، لیکن د دې سره دستی و بالوالدین احسانا، د مور او پلار سره ښه ژوندۍ تیرول. نو اول د الله تعالی حقوق دي د انسان پر ذمہ باندې، د الله تعالی د حقوق سره لاندې په ټوله انسانیت کې علما لیکلي دي چې الله تعالی پر انسان باندې د مور او پلار حق یې شی دی. ځکه الله تعالی د انسانانو منعم حقیقي دی، حقیقتا وجود د انسان ته الله تعالی ورکړی دی، او مور او پلار دا د انسان منعم مجازي دي. مجازن په دې دنیا کې الله تعالی بچي د مور او پلار په ذریعہ باندې پیدا کړی دي. نو ځکه علما لیکلي دي چې د مځکې پر مخ باندې د شرک سورسته چې بدترینه ګناه ده هغه ګناه ده چې سړی د مور او پلار سره ښه ژوندۍ نه کوي. مور او پلار ته تکلیف رسول، د مور او پلار سره سخت خبره کول او مور او پلار پریشان کول چې سړی یو مشرک دی، د شرک سورسته دستی بدترینه ګناه ده. او علماء در دې حد پورې لا هم لیکلي دي چې د هرې ګناه سزا الله تعالی در قیامت پورې خوندي کوي، او د غیر ګناه سزا الله تعالی انسان ته په قیامت کې ورکوي. یو د مور او پلار د زیرولو سزا ده، د مور او پلار د تکلیف رسولو سزا ده، د هغې اثر الله تعالی انسان پر زندگی په دنیا کې مشکاره کوي. علماء د هغې یوه سزا دا لیکلې ده چې ډېر ځله داسې اوسي چې د قیامت د زکندن پر حالت باندې د مور او پلار ازار رسونکي ته الله تعالی کلمه د شهادت نور نصیب کوي. لکه د دې مثالونه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې سوي دي. مدینه منوره کې صحابي دی، د هغې زکندن ډېر سخت دی، د هغې پر ژبه باندې د شهادت کلمه نه جاری کېږي، د هغې ساه نه ختمیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دستي حال راغلی چې صحابي په ډېر سخت حالت کې دی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله هغه صحابي له راورسېدی نو د هغې یقینا زکندن په ډېر سخت شکل باندې دی، او د هغې پر ژبه باندې چې هر څومره پیغمبر په خپله کلمه ورښیي د هغې پر ژبه نه جاری کېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دستي د هغه پوښتنه کوي چې د دې په قریبانو کې څوک شته؟ نو هغه صحابه ورته وایي چې د دې بوډۍ مور ده او هغه وجود لري د په قریبانو کې. پیغمبر علیه السلام ورته وایي هغه مور یې چیرې ده؟ نو دوی ورته وایي چې مور یې لږ ناراضه ده، په یو بل مکان کې اوسېږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مور را طلب کله د دې بچي د رضامندۍ خبره ورسره کوي، نو دا ورته وایي د الله رسوله ما د سینې په شیدو باندې لوی کړی دی، لیکن چې کله دی غټ سلو او زه ضعیفه سوم، د به کله ما ته داسې تیزه خبره وکړه، زما په خدای قسم زما سینې به پر خبره باندې درد کوي چې د کومې سینې په شیدو باندې ما دی وفالی، نو ده چې به ما ته سخته خبره وکړله هغه سینې به بیا درد کوي. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو ته تاسو بوټي راټول کړئ چې په اور کې وسوځو. هغه مور ورته د الله رسوله څنګه سوځي؟ پیغمبر علیه السلام ته مورې که چیرې ته معافي نه ورته وکړې او دی په دغه حالت کې در دنیا تیر سي، نو بیا الله تعالی په جهنم باندې سوځي. نو زما اراده دا ده چې د جهنم د سوځلو څخه مخکې مورې په دنیا کې وسوځي، چونکې د مور زړه دی د شفقت او د محبت ډک زړه دی. نو هغې ورته یې د الله رسوله بس زه معافي ورته کوم. د مور د معافي څه وروسته په خپله د هغه صحابي پر دې ژبه باندې کلمه روانه شوله. حالانکه هغه صحابي دی که د دنیا هر څومره انسانان د لوړو درجو مالکان سره یو ځای سي، زموږ د عقیده د صحابي درجې ته څوک د انبیاو سره لاندې لوړه درجه دا د صحابه. چې کله هغه صحابي وفات سو، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خاورو کې کښې شوی، برای د دې قبر پر ژی باندې ولاړ دی، یو اعلان کوي، یو خبره کوي، ورته خلکو چې د کم چا سه مور او پلار زهیري او په دې حالت کې پر ده باندې مرګ راسي، پر هغې باندې د الله تعالی لعنت دی، پر هغې د فرشتو لعنت دی، پر هغې د ټولو انسانیت لعنت دی. او بیا وایي چې د هغې نه فرضي لمونځ قبول دی نه نفلي لمونځ قبول دی. ځکه قرآن کریم دا ترتیب داسې بیانوي چې واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، د الله تعالی عبادت وکړئ، د الله تعالی سره به شرک نه کوئ. د الله تعالی د حقوقو فرضای کولو وروسته دویمه درجه کې دستي و بالوالدین احسانا، د مور او پلار سره به ښه زندګي کوي. او در دې چې کله راتیر سي د مور او پلار د ښې زندګۍ
وبذل القربى والیتامى والمساکین. دویمه درجه کې به د قریبانو سره بیا ښه زندگی کوي او بیا به د یتیمانو د غریبانو سره ښه زندگی کوي او بیا به د مسکینانو د نادار خلکو سره ښه زندگی کوي. نو د ټولو څخه مخکنی د الله تعالی حقوق ادا کول، د الله د حقوق څخه وروسته د مور و پلار حقوق ادا کول، د مور و پلار د حقوق څخه په دریمه درجه کې د قریبانو حقوق ادا کول، د قریبانو څخه وروسته بیا د مسکینانو د یتیمانو خیال ساتل.